تاسو دا لاندې عکس ګورئ. CNN دغه عکس هغه قاري چې قرآن تلاوت یې کوه په دې ځای کې هغه په شک وه. دا عکس خپور کړی دی او دا تلاوت یې هم ورسره خپور کړی، دا ویډیو یې خپوره کړې ده. لاندې خلکو تاسو کمنټونه وګورئ، ډېری خلکو ویلي چې دا موږ نه پوهېږو چې دا څه شی دی، خو ولې انسان ته سکون ورکوي. همداسې نورو خلکو هم په ده باندې هغه کړی. ګورئ ډېری خلک کوشش کوي چې د اسلام د پرمختګ مخه ونیسي، خو الله سبحانه وتعالی داسې یو هغه برابروي چې فکر وکړي چې ډېری کسانو، میلیونونو کسانو قرآن نه و اورېدلی، خو د دې یوې ویډیو په برکت باندې دوی وشو کولی چې قرآن واوري. او هغه خلک چې پوه دي او هوښیار دي هغوی بیا څه کوي چې دغه قرآن د دې زړونو ته سکون ورکوي. دوی ځي د ده په اړه تحقیق کوي، دا قرآن پیدا کوي، په انګلیسي کې پیدا کوي، لولي، د ده په اړه معلومات کوي چې دا څنګه یو کتاب دی چې ټول خلک انسان زړه ته سکون ورکوي او پوهېږي. همداسې نور کسان دي، دعوتګران دي، خلک دي، په زرګونو او میلیونونو خلک په نړۍ کې دا ویډیو لیده، کیدای شي ډېر زیات وي که نه، خو دا خلک به لاړ شي او د دې ویډیو په اړه معلوم. اوس که فکر وکړو چې موږ مسلمانان چې پیدا شوي مسلمانان یو، دا قرآن څنګه لوستی، آیا په معنا ځان پوه کړی، آیا څه قرآن کې چې په کوم څه امر کړی هغه موږ هغه منلی، څه نه چې منع کړي وو هغه مو منلی. نو اوس باید موږ خپله فکر وکړو چې آیا د قرآن په معنا موږ پوهېږو. نو راځئ سر له ننه خپل ژوند تغییر کړئ، د قرآن په معنا پوه کړئ ځان، او راځئ په قرآن باندې ژوند وکړو. بعضې کتابو کې هم راغلي چې صحابو به قرآن آیاتونه ډېر زده کول تر څو چې عملي کول نه، بل آیات به یې نه زده کوو، یعنې هر آیات به یې خپل ژوند کې عملي کوو.